امارت پیژندنه 11 درس. امارت د ښکلاګانو روڼ تعبیر دی، امارت د شهداو سپین مسیر دی، امارت صدی خودن وطن تجمن دی. خبرونه درنو او قدرمن اوریدونکو، په نن فصل کې به د امارت بهرنۍ اړیکو ته کتنه او له امریکا سره مذاکرات باندې خبرو. د افغانستان د اسلامي امارت د واکمنۍ په لومړي دوره کې بهرنۍ اړیکو ته کتنه. د اسلامي امارت د واکمنۍ لومړي دوره کې هم د اوس غوندې سیاسي مشکلات موجود وو. اسلامي امارت د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي امارات لخوا په رسمیت پیژندل شو. له ترکمنستان، چین، قطر او ځینو نورو هیوادونو سره شي اړیکې درلودې. د ګاونډیانو له جملې ایران، ازبکستان او تاجکستان د اسلامي امارت د مخالفینو ملاتړ کاوه. له ایران سره اړیکې په مزار کې د قونسلګرۍ له مرموزې پیښې وروسته ډېرې خرابې، خو د امریکایي یرغل نه څه وخت وړاندې بیرته ښه شوې. ملګرو ملتونو او اسلامي کانفرانس که څه هم له اسلامي امارت سره تعامل درلود، خو د رسمیت څوکۍ یې د برهان الدین رباني جلاوطنه حکومت ته ورکړې وه. د اسلامي امارت استازو که څه هم د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته د سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو موخو لپاره سفرونه کول، خو له یادو هیوادونو سره رسمي اړیکې نه درلودې. هغه وخت چې نړۍ یو قطبي وه او امریکا د اقتصاد زبرځواک په رول کې وه، ډیری هیوادونو د امریکا د خوښۍ په خاطر له اسلامي امارت سره اړیکو زړه نشه کاوه. د امنیت شورا قطعنامو او د اسلامي امارت په مشرانو بندیزونو د اړیکو او تعامل کچه نور هم زیانمنه کړه. په افغانستان کې د امریکا له یرغل سره چې اسلامي امارت د امریکا لخوا په تروریزم تورن شو، ورسره له نړۍ سره نیمژوانده اړیکې هم قطع شوې. نړۍ فکر کاوه چې د اسلامي امارت داستان پای ته رسېدلی، نو ځکه یې ورسره اړیکو او تعامل ته ضرورت نه لید. خو له دې نه خبره چې اسلامي امارت په افغان ولس کې ژورې ریښې او د بیرته راپورته کېدو لپاره کافي ناصل بالقوه ځواک لري. خودن وطن تجمن دی، امارت د اتحاد کړی زنځیر. په جهادي مرحله کې له ګاونډیانو او سیمې سره د اړیکو نوی آغاز. د امریکا له یرغل نه وروسته اسلامي امارت له بشپړې سیاسي انزوا سره مخامخ او مخفي انډرګراونډ فعالیت ته اړ شو. خو د سیمې یو شمېر هیوادونه لکه چین، روسیه، ایران، پاکستان، د منځنۍ اسیا هیوادونه او نور چې په افغانستان کې د امریکا اوږدمهاله شتون یې خپلو ګټو ته ګواښ ګاڼه، دې ته اړ ول چې د امریکا اشغال پر وړاندې یوازینی مقاومتګر ځواک په حیث له اسلامي امارت سره اړیکې او مثبت تعامل ولري. څرنګه چې اکثره هیوادونو له سیاسي ډلو او احزابو سره اړیکې د ولسي ملاتړ پر اساس پاللې، او چې له کوم اړخ سره ولسي ملاتړ وي تر هر څه ډیر اعتبار ورکوي. بناء په جهادي مرحله کې له اسلامي امارت سره د افغان ولس اوږه په اوږه درېدل، د هیواد په ټولو قومونو، سمتونو، ولایاتو او ولسوالیو کې د امارت د نفوذ پراختیا او پراخ ولسي ملاتړ یاد هیوادونه دې نتیجې ته ورسول چې په افغانستان کې له واقعي ځواک او ولسي پایګاه برخمن یوازینی اړخ اسلامي امارت دی. نو ځکه اکثره هیوادونو په خپلو پالیسیو کې تغییر راوست. اسلامي امارت قرار له ګاونډیانو علاوه له روسیې، چین او ځینو نور هیوادونو سره دو اړخیزه باور او فعالو اړیکو نوی باب پرانیست. دا اړیکې چې په پیل کې مخفي وې، وروسته د رسمي سفرونو او لیدونو کتونو په بڼه ښکاره شوې. البته یادو هیوادونو له ډیپلوماتیک اړیکو پرته له اسلامي امارت سره د یرغل پر وړاندې جهاد کې هیڅ نوع مالي، تسلیحاتي او یا هم تبلیغاتي مرسته ونه کړله. برعکس له امریکایانو سره په اکمالاتي، تبلیغاتي او د سیاسي پروسو په کامیابی کې همکاري درلوده. امارت د شهداو سپین مسیر دی. له اشغالګرو سره خبرې او د قطر دفتر. د امریکا پر خلاف د جهاد په لومړیو کلونو کې د اسلامي امارت د تشکیلاتو جوړولو په لړ کې سیاسي کمیسیون یو له هغو لومړنیو څلورګونو کمیسیونونو څخه و چې د اسلامي امارت د زعیم مرحوم ملا محمد عمر مجاهد لخوا جوړ شو. له دې معلومېده چې په هغه نامسودو او سختو شرایطو کې هم اسلامي امارت سیاست
او مفاهیمي ته ارزښت ورکاوه او هڅه یې کوله له بېلابېلو اړخونو سره ډیپلوماتیک روابط ولري. د اسلامي امارت مشرتابه په 1488 لمریز کال یا 2009 میلادي کال کې سیاسي کمیسیون ته هدایت ورکړ چې له امریکا سره مخامخ مذاکرات کولی شي. د هغه مهال د سیاسي کمیسیون مشر سید طیب آغا په دې لړ کې په 1489 لمریز کال یا 2010 میلادي کال کې د المانیانو په مزګرتوب له امریکا سره لومړۍ خبرې وکړې. د دې خبرو اولنی هدف اعتماد سازي و چې ورپسې په اساسي موضوعاتو بحثونه پیلېدل. د اعتماد سازي د مرحلې عمده موضوعات د بندیانو تبادله، د اسلامي امارت له یو شمېر مشرانو د سفر بندیزونه پورته کول، تور لیست ختمول او د سیاسي دفتر پرانیستل په ګوته شو چې ورپسې به د نورو ستونزو د حل لپاره د مذاکراتو پروسه تعقیب شي. امریکایانو چې په پیل کې مذاکرات فقط د جګړې د ګټلو لپاره د یوه تاکتیک په حیث کارول او هڅه یې کوله له دې لارې د اسلامي امارت ترمنځ انشعاب رامنځته کړي یا په تبلیغاتي برخه کې تر استفاده وکړي. وروسته چې پوځي عملیاتو کې مسلسلې ماتې تجربه کړې، د نتیجې ته ورسېدل چې د افغانستان جګړه نشي ګټلی او د امریکا لپاره ښه دا ده چې په ابرومندانه ډول له افغانستانه ووځي. دغه وخت امریکایانو مذاکرات د ابرومندانه وتلو لپاره خپل ضرورت وګڼه، نو ځکه یې په خپلو پالیسۍ کې تغیرات راوست. د اسلامي امارت د سیاسي اساسو د سفرونو په اړه پخواني بندیزونه یې نرم کړل. په جدي ډول یې د مذاکراتو لپاره خپله اراده څرګنده کړه چې بالاخره د دواړو اړخونو په توافق د قطر هیواد د سیاسي دفتر پرانیستلو لپاره غوره او په 2014 کال کې عملا په دوحه کې د اسلامي امارت سیاسي دفتر افتتاح وشو. د قطر دفتر له پرانیستلو سره چې په رسنیو کې کومه هنګامه راپورته شوه، په څرګنده د اسلامي امارت د بریا او د امریکایي یرغلګرو او د هغوی د ملاتړو د ناکامۍ معنا درلوده. دغه راز د دفتر د پرانیستلو په ورځ چې د سپین کلمه دار بیرغ پورته کېدلو ویډیو او د اسلامي امارت په عنوان مزینې لوحې انځورونه خپاره شول، د اسلامي امارت دشمنانو ته ټکان ورکړ، ځکه دا په څرګنده د اسلامي امارت او شرعي حاکمیت د اعادې په معنا و. له همدې امله د امریکا ولسمشر باراک اوباما د قطر امیر ته تلیفون وکړ چې بیرغ او لوحه ایسته کړي. د قطر هیواد مجبور شو لوحه یې ایسته او بیرغ یې یو څه راټیټ کړ تر څو له بهره ښکاره نه شي. په دې سره د اسلامي امارت سیاسي استازو سخت احتجاج وکړ او دفتر ته تګ یې وځنډاوه. د کابل ادارې په پیل کې د دفتر د افتتاح هرکلی وکړ او وویل قطر ته به هیئت ولېږي، خو د اوباما له غوسې وروسته دوی ته هم غوسه ورغله. کرزي وویل چې له امریکا سره به د ستراتیژیک تړون په اړه مذاکرات وځنډوي، ځکه چې په قطر کې یو د افغانستان لپاره د یو موازي حکومت اعلان ته اجازه ورکړې. د قطر دفتر له تعطیل سره د مذاکراتو پروسه چې لا پیل شوې نه وه له بنسد سره مخ شوه. د امارت د مشرانو احتجاج روان و. دې منځ کې جانګیري قطر ته راغی او وویل که طالبان مذاکرات پیل نه کړي دفتر به د تل لپاره وتل شي، خو د امارت مشرانو پرې ځان پوه نه کړ او نه یې د امریکا فشارونو ته غاړه کېښوده. بیا تر څو کلونو پورې همدا حالت روان و. د امارت مشرانو کله نه کله بهرني سفرونه کول او دفتر که څه هم په رسنیو کې ډېر یاده ده، خو رسمي فعالیت پکې نه ترسره کېده. په دې مرحله کې یو مهم کار چې ترسره شو له امریکایانو سره د بندیانو د تبادلې په اړه مذاکرات و، چې په پایله کې د یو امریکایي بندي عسکر په مقابل کې د اسلامي امارت 15 تنه مخکش مشران ملا خیرالله خیرخوا، ملا نورالله نوري، ملا محمد فاضل مظلوم، مولوي محمد نبي عمري او مولوي عبدالحق وسیک د ګونتنامو له زندانه راخوشي شول، چې په 2015 میلادي کال اګست کې چې د سید قطب آغا د قطر دفتر له مشري استعفا وکړه، د اسلامي امارت د زعیم شهید امیر المؤمنین ملا اختر محمد منصور لخوا شیر محمد عباس تنزي د قطر دفتر مشر وټاکل شو، چې مولوي عبدالسلام حنفي د مرستیال په حیث دنده اجرا کوله. له یادو مشرانو پرته دا مهال د سیاسي کمیسیون او قطر دفتر نور مهم غړي شیخ شهاب الدین دلاور، قاری دین محمد حنیف، مولوي جان محمد مدني، سهیل شاهین، مولوي ضیاء الرحمن مدني، ډاکټر محمد نعیم او څو نور کسان. امارت صدی خود وطن تجمن دی. یولس پړاوه مذاکرات. په 2019 میلادي کال کې چې په امریکا کې یو ځل بیا سیاسي بدلون راغی او له باراک اوباما وروسته د جمهوریت پال ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ د سپینې ماڼۍ واک په لاس کې واخیست، نوموړي د افغانستان لپاره پوځي ستراتیژي اعلان او جګړیز عملیات یې توند کړل. په همدې مرحله کې د اسلامي امارت خلاف په نورو جبهاتو کې هم پراخ رواني جنگ پیل شو، چې یوه عمده برخه د اسلامي امارت د مبارزې مشروعیت له دیني اړخه چلنج کول و. په دې لړ کې د امریکا په دیکته په اندونیزیا، سعودي عربستان،
په مکه او جده کې د دیني عالمانو په نوم غونډې وشوې او د افغانستان جهاد یې ناسم وباله. دغه راز په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې د علماو د غونډې په نوم یوه ناسته ترسره شوه. له بل اړخه د سولې حرکتونه او د پرلت په نوم فعالیتونه هم روان وو چې د کابل ادارې د استخباراتو لخوا حمایه کېدل او موخه یې دا وه چې په اسلامي امارت له مختلفو اړخونو فشار وارد کړي. خو دا ټولې هڅې له ناکامۍ سره مخامخ شوې او په وضعیت کې کوم تغییر رانغی. له بلې خوا د ټرمپ پوځي ستراتیژي هم د پخوا په شان له ناکامۍ سره مخامخ او امریکایان دې ته حاضر شول چې ابرومندانه تیښتې ته د مقدمې په حیث خبرو ته کښېږدي. امریکایي اړخ چې تر دې وخته یې هڅه کوله اسلامي امارت د کابل له ګوډاګۍ ادارې سره خبرو ته کېنوي. د 2013 میلادي کال د سپتمبر په 1499 هجري شمسي کال د بهرنی چارو وزارت رسما اعلان وکړ چې په افغانستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر او لوړپوړي امریکایي ډیپلومات زلمی خلیزاد د افغانستان سولې او مذاکرات لپاره خاص استازي ټاکلی چې په نږدې راتلونکي کې به طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړي. په دې ډول د اسلامي امارت او امریکایانو ترمنځ مذاکرات په رښتیني شکل پیل شول چې په میاشتې جریان درلود. امارت زموږ د هیلو ارغوان. لومړی پړاوونه د دواړو اړخونو ترمنځ خبرې لومړي ځل د 2013 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 12 د قطر په دوحه کې پیل شوې. په دې پړاو کې امریکایي پلاوي او د امارت استازو تر ډېرې ابتدایي بحثونه وکړل او په بنسټیزو موضوعاتو ژور بحثونه ونه شول. خو په ټوله کې د دغې لړۍ پر دوام د دواړو لورو لخوا هوکړه وشوه. له دې مذاکراتو څو ورځې وروسته د اکتوبر په 24 د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد خبر ورکړ چې د اسلامي امارت مرستیال ملا عبدالغني برادر چې له تیرو 9 کلونو راهیسې په پاکستان کې بندي وو خوشي شوی دی. په همدې ورځو کې له کوانتانامو راخوشي شوي د اسلامي امارت 15 تنه مشران د قطر دفتر رسمي غړي وټاکل شول. د خبرو دوهم پړاو د 2013 میلادي کال د نومبر په 14 بیا په دوحه کې ترسره شو چې 3 ورځې جریان درلود. د اسلامي امارت ویان د خبرو له پای ته رسېدو وروسته رسنیو ته وویل چې د امارت استازو په خبرو کې امریکایانو ته د افغانستان موجوده وضعیت په سپېڅلي اسلامي نظام ټینګار او د مسلې د واقعي حل په اړه رښتیني حقایق بیان کړي دي. په خبرو کې کوم مهم پرمختګ سرک ونه لګید. خلیزاد له خبرو وروسته کابل ته لاړ او وویل خبرو کې پرمختګ ته هیله دی. د 2013 میلادي کال د سپتمبر په 18 دریم پړاو خبرې د متحده عربي اماراتو په ابوظبي ښار کې ترسره شوې. دا غونډه تر نورو بیله وه ځکه د قطر په ځای په اماراتو کې وه چې له اماراتي چارواکو علاوه د سعودي عربستان، پاکستان او امریکا استازو هم پکې ګډون درلود. په غونډه کې د اسلامي امارت په پلاوي ډیر فشار راوړل شو چې له کابل راغلي د اشرف غني ادارې د ملي امن مشاور حمدالله محب په مشرۍ د کابل ادارې پلاوي سره خبرې وکړې. خو د امارت مشرانو چې د اشغالګرو په شتون کې د هغوی له داخلي ملګرو سره خبرې بې معنا ګڼلې مقاومت یې وکړ او د کابل رژیم له پلاوي سره له خبرو یې ډډه وکړه. که څه هم د امریکایي لوري د پلان له مخې ټاکل شوي وو په دې غونډه کې پر اوربند کابل ادارې سره پر مخامخ خبرو اترو لنډمهالي حکومت ټاکنو او نور مسایلو هم خبرې وشي. خو د امارت مرکزي ډلې پر دغو موضوعاتو له خبرو کولو ډډه وکړه او د اعلامیې په خپرولو سره یادونه وکړه چې د افغانستان د ټولو ستونزو سبب د امریکایانو شتون دی تر څو پورې چې په دې اړه باندې موږ له امریکا سره هوکړې ته نه یو رسېدلی، اشغال پای ته نه وي رسېدلی او د قضیې بهرنی اړخ نه وي حل شوی، موږ په کورني موضوعاتو باندې د هیڅ لوري سره خبرو ته حاضر نه یو. بهر دی امارت د ښکلاګانو. د مذاکراتو دوام د 2019 میلادي کال رابرېدو سره د خبرو پروسه چې د ناباورۍ ښکار شوې وه یو ځل بیا پیل شوه. د جنوري میاشت کې څلورم پړاو خبرې وشوې. اسلامي امارت رسمي اعلامیه کې وویل په افغانستان کې د اشغال مسله زموږ د خپلواکۍ غوښتونکي مسلمان ملت مسله ده. څرنګه او چیرې یې چې حل کول غواړو دا زموږ حق دی. دا مسله د چا په فشار او تکتیکي برخوردونو نه حل کیږي او نه هم دا د منلو وړ دی. د فروری په 12 د اسلامي امارت د زعیم لخوا د ملا برادر اخوند په مشرۍ 19 کسیز مذاکراتي ټیم اعلان شو. ملا برادر اخوند د مذاکراتي ټیم اعضاو قطر ته سفر وکړ او له امریکایانو سره 5 پړاو مذاکرات پیل کړل. د فبروري په 15 نیټه زلمی خلیزاد په لومړي ځل د اسلامي امارت له مرستیال ملا عبدالغني برادر سره دوحه کې وکتل. د دې پړاو خبرې 14 ورځو ته وزغېدې. دغه پړاو د خبرو اترو ایجنډا بیا هم له افغانستان د بهرني ځواکونو وتل او له افغانستان د ګواښ نه متوجه کېدو په تړاو د ډاډ ورکولو قضیې وي. امارت مو د شيوخو خانقاه. شپږم پړاو خبرې د 2019 میلادي کال د می میاشتې په لومړۍ نیټه په قطر کې د اسلامي امارت د اساسو او امریکایي چارواکو ترمنځ پیل شوې چې 9 ورځې دوام وکړ او د می میاشتې په 9 نیټه
پای ته ورسېدې. دا خبرې داسې مهال وشوې چې په کابل کې د سولې مشورتي لویه جرګه کې راټول شوي شاوخوا 3200 کسان له اسلامي امارت سره د سولې په تړاو په سلام او شروع بوخت ول. له دې مذاکراتو وروسته د بېلابېلو هیوادونو سیاستوالو لکه د اندونیزیا د بهرني چارو وزیر، د المان او اروپایي ټولنې خاص استازو له ملا برادر اخوند سره ولیدل. خلیلزاد له کابل او د سیمې بېلابېلو هیوادونو سفرونه وکړل او د امریکا د بهرني چارو وزیر مایک پمپو کابل ته راغی. امارت دا اتحاد کړی زنځیر. اووم پړاو خبرې د 2019 میلادي کال د جون میاشتې پر 10مه په دوحه کې پیل شوې او څو ورځې دوام وکړ. د دغه پړاو خبرو کې دواړو خواو د زیات پرمختګ خبره کوله. امریکایي استازي زلمي خلیلزاد رسنۍ سره په خبرو کې ویل چې د خبرو په دې پړاو کې د بل هر وخت پرتله ډېر پرمختګ شوی دی. د جولای په 10مه په بیجینګ کې د امریکا، چین، روسیې او پاکستان ګډه ناسته وشوه او د قطر له پروسې ملاتړ اعلان کړ. د جولای په 22مه عمران خان سره په کتنه کې ټرمپ ویل کولی شم 10 ورځو کې 10 میلیونه کسان ووژنم او افغانستان د نړۍ له نقشې ورکړم، خو دا کار نه کوم. د نوموړي خبرو ته د ټولو اړخونو تون عکس العمل وشود. اسلامي امارت په یو توند اعلامیه کې ټرمپ ته جنګیز، انګریز او پخوانی شوروي اتحاد وریاد کړ او پوه کړ چې افغانستان د امپراتوري هدیره ده. اتم پړاو خبرې د 2019 میلادي کال د اګست په 3مه پیل شوې. د 9 ورځو دوام نه وروسته د اګست په 12مه نیټه پای ته ورسېدې. د خبرو له پیل نه څو ورځې وروسته خلیلزاد هند او اروپا ته په سفر لاړ او ملا برادر اخوند ازبکستان ته د مذاکراتو جریان کې د امارت له اړخه د مذاکراتي پلاوي مشري شیر محمد عباس ته نقضي کوله. همدې ورځو کې د کابل شپږمه حوزه کې په یو پوځي مرکز په اړه خلیلزاد ټویټ وکړ او هغه ټول وژنه وبلله چې ځواب کې ذبیح الله مجاهد خلیلزاد ته د امریکایي بمباریو چاپي او ډرون بریدونه یاد کړل. خبرې پای ته ورسېدې او ویل کېدل چې په ډېرو مادو بحث پای ته رسېدلی او دواړه اړخونه تړون ته ډېر نږدې سوي. ښکلاګانو روڼ تعبیر دی امارت د شهدا. نهم پړاو خبرې د 2019 میلادي کال د اګست پر 22مه نیټه پیل شوې او د سپټمبر تر لومړۍ دوام وکړ. په دې خبرو کې دواړو اړخونو په اصلي کې وی خپلمنځي هوکړې ته رسېدلي وو. زلمي خلیلزاد ویل که د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه په سمه توګه پلې شوه او شرایط سم وو، په افغانستان کې میشت امریکایي پوځیان به 115 ورځو کې په ترڅ کې له 5 پوځي اډو وځي. کله چې نهم پړاو خبرې په پایله کې طالبان او امریکایي لوري توافق ته ورسېدل، امریکایي اړخ هڅه پیل کړه چې د لاسلیک مراسم په امریکا کې ترسره شي. ټرمپ غوښتل چې د امریکا په کمپ ډیویډ کې د اسلامي امارت د مشرانو او اشرف غني ترمنځ د درېمګړي په حیث راڅرګند او داسې وښیي چې امریکا د افغانستان د سولې په قضیه مطلق کنټرول لري. خو د اسلامي امارت سیاسي استازو کمپ ډیویډ ته تګ ونه مانه. په دې اړه ډونالډ ټرمپ غرور مات او د سپتمبر په 5مه کابل شش درک کې یو پیدایي برید کې د امریکایي عسکرو وژل کېدل یې بهانه کړل او له طالبانو سره خبرې لغوه اعلان کړې. ټرمپ په ډېر غرور ټویټ وکړ چې د مذاکراتو پروسه یې لغوه کړه او د سولې کیسه پای ته رسېدلې. اسلامي امارت اعلامیه کې ویل چې ټرمپ شاتګ به تر هر چا زیات امریکا ته زیان ورسوي. اعتبار یې زیانمن، د سولې ضد دریځ به روښانه او سیاسي موقف به متزلزل معرفي کړي. د ټرمپ لخوا د مذاکراتو لغوه کېدلو اعلان د کابل ادارې پلویان د جشن په حیث ولمانځه. دې ته خوښ وو چې امریکا له افغانستانه ووځي او د دې پوځي ملاتړ ته ادامه ورکړي. خو افغان ولس ځکه خفه وو چې د سولې راټوکېدلې هیلې یو ځل بیا مړاوې شوې. د مذاکراتي پروسې له درېدو وروسته اسلامي امارت نه یوازې په خپل اصلي او پاخه موقف ټینګار وکړ، بلکې سیاسي استازو د سیمې او نړۍ د اعتماد جلبولو په موخه بېلابېل سفرونه پیل کړل. د ملا برادر اخوند په مشرۍ لوړپوړي هیئتونه روسیې، ایران او چین ته لاړل او د سیمې هیوادونو ته یې وښوده چې په مذاکراتو کې د بحران پړاو امریکا په غاړه ده. بنبست هغه وخت په ماتېدو شو د یو لړ لیدونو کتونو په لړ کې د نومبر په 18مه د امریکایي پوهنتون د استادانو په مقابل کې د انس حقانی او حافظ رشید تبادله وشوه او ورپسې خلیلزاد بیا د مذاکراتو پروسې د راژوندي کولو لپاره سفرونه پیل کړل. د مذاکراتو پایله او د کب د 10مې توافق خو په 12م درس کې ان شاء الله تعالی د 11م درس پای. امارت دا ښکلاګانو روڼ تعبیر دی امارت دا شهداو سپین مسیر دی امارت صدی خودن وطن تجمن دی امارت د
اتحاد کړی زنجیر دی اتحاد کړی زنجیر دی امارت زموږ